د هلمند د روخامو ډبرې فابریکه د خام موادو له کمښت سره مخ ده. دا فابریکه د 1941 هجري لمریز کال د وري میاشتې په 28 نیټه د امریکا متحده ایالاتو په مالي لګښت د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د شاهي واکمنۍ پر مهال ګټې اخیستنې ته وړاندې شوې چې د روخام ډبرې د پروسس ترڅنګ د نجارۍ په برخه کې هم تر دم ګړی فعالیت کوي. خو اوس د فابریکه د خام موادو له کمښت سره مخ ده. د هلمند د روخام ډبرې فابریکې سرپرست رئیس عبدالحکیم مسمر وایي چې د یادې فابریکې عملیاتي ډله د 1990 هجري لمریز کال راهیسې د روخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې په دې سره اوس مهال د دې فابریکې د حجرۍ برخه د خام موادو له کمښت سره مخ شوې. نوموړی همدا ډول وایي د دې فابریکې د نجارۍ برخې لپاره تخته هم له بهر څخه واردېږي. مسمر همداراز ویل چې د دې فابریکې اوسنۍ تولیدات بهرني اخیستونکي او بهرنی بازار نه لري. د نوموړي په وینا د حجرۍ لپاره اوسنۍ خام مواد د خصوصي شرکتونو څخه ترلاسه کوي چې قیمتونه ډیر لوړ تمامیږي. هغه همدا ډول ویل موږ ته بهرنیو اخیستونکو په وار وړاندیزونه کړي خو موږ ځکه د رد ځواب ورکړی چې د حجرۍ په برخه کې خام مواد کم او قیمتونه یې لوړ دي. موږ کان ته مستقیما لاسرسی نه لرو نو د خام موادو د مشکلات سره مخ یو او موږ ډبره چې کوم رانیسو د شرکتونو څخه نه په کوم لاسرسی نیسو نو دغه یو مشکل ده. شرکت دې ته آماده دی که چیرې دولت د فعالیت د جواز ورکړي. شرکت دې ته آماده دی چې ډبره استخراج کړي او راوړي فابریکې ته څو پروسس کړي او وړاندې په واري واري خارجي ډونرانو غوښتنه کړې ده چې موږ سره یو قرارداد وکړي د ډبرې خو موږ په دې زړه نشو ورته کولی موږ د رد جواب په دې ورکړی ورته چې موږ خام مواد نه لرو. فابریکې یو تن کارکوونکی راز محمد د تیرو نه کلونو راهیسې د حجرۍ په برخه کې کار کوي. دی وایي د روخام له ډبرې څخه د بېلابېلو زینتي لوښو سره سره د بوس د کلا کمان یا شیشک هم جوړولی شي چې قیمت یې کابو 10,000 افغانیو ته رسیږي. نه کله دلته کار کوم فعالیت شروع دی انشاءالله داسې خاص مشکل د دې ډبرو په بخش کې دغه کټر باندې کار کوم. زه د افغانستان نقشې جوړوم د کلابي شیشکونه دا شیان جوړوم ساده لوحې جوړوم. یو څوک فرمایش وغواړي معنی ده خرادان والا ته زه خپل شیان ورکاټوم که ګیلاس وي که شوروا کاسه وي که بل شي چا شی فرمایش درته راشي زه ورکاټوم بیا نور خراد والا جوړوي. شیش ګران خرڅي 8,000 افغانۍ دی 10,000 افغانۍ ستا 12 راځه نو تر 15,000 4,000 پورې بیا نه کوچني تر 2,000 پورې لاسته. سمیع الله او ذبیح الله د دغه فابریکې د نجارۍ شاپ کارکوونکي دي. دوی سره له دې چې دولتي او نادولتي ادارو ته نوي سیټ کوچونه میزونه المارۍ او بېلابېل نور توکي جوړوي همدا ډول د استعمالي میزونو سیټ کوچونه او الماریو بیا ترمیم هم کوي. نوموړي کارکوونکي وایي چې استثنا له یو ډول هراتۍ تختې څخه نور ټول بهرنۍ تخته کاروي. دولتي ارګانو د دې خپل ترمیم هم راوړي کولی شي چې ترمیم یې کور ته او بل چې دی موږ ماشینالات راوړي د هرات څخه او استادان چې دي ټول هراتیان دي. موږ د 3 رقم تختې څخه کار اخلو. یو چې دی ایرانۍ ده بل چې دی ترکۍ ده او بل چې دی پاکستانۍ ده. پاکستانۍ تختې چې دی په هلمند کې پیدا کېږي او ترکۍ او ایرانۍ چې دی دا به موږ د هرات سره او دلته نشته. اوس په هرات کې فابریکې جوړې شوي دي چې خو د افغانستان کې دغه تختې جوړېږي هراتي تخته په نامه دي او ډېر ښه کیفیت لري. هغه څه موږ زیات وخت استفاده کوو. زیاتره هغه امکانات زموږ په ملک کې فراهم دي یعنې چې موږ ته باید هغه دې ملک کې هغه شي. اوس لرګی دی لرګی دلته موږ برابرولی شو چې لرګی دلته برابر شي موږ د دې ځای لرګی کار کوو خو متاسفانه د لرګی موږ ته د هغه نه پاکستان نه را دا په داسې حال کې ده چې د هلمند روخام ډبرې فابریکې ته څیرمه د بوس تصدي فابریکه هم د اوږدمهاله وخت لپاره په ټپه ولاړه وه خو اوس یې یو ځل بیا د مالوچو او غوړیو د پروسس په برخه کې فعالیت روان دی.